د مصیبتونو د ختمولو او د قرض ادا کولو لپاره دا دعا وایه. هغه به دعا به اوس زه درته ووایم. هغه حدیث چې ابو داود د حضرت ابو سعید خدري رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړی دی. ابو سعید خدري وایي یوه ورځ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي ته ننوت. ویې لیدل چې په جومات کې ابو امامه ناست دی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ای ابو امامه زه تا په دې وخت کې له لمانځه پرته په مسجد کې وینم، یعنی جومات د مانځه وخت هم نه دی، ته په جومات کې په دې وخت کې څه کوې؟ ابو امامه ورته ویلې یا رسول الله ما ته ځینې مصیبتونه راپېښ شوي او قرض را باندې دی، نو ځکه زه راغلی یم جومات کې ناست یم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمیل ای ابو امامه زه تاسو ته داسې دعا در ونه ښیم چې تاسو هغه ولولئ، مصیبتونه دې ختم شي او قرض دې هم ادا شي. ابو امامه ویلې ولې نه یا رسول الله ته هغه دعا ما ته راوښیه. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې سهار او ماښام دا دعا وایه اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبة الدین وقهر الرجال. ای الله زه له غم او تکلیفه ستا پناه غواړم، پناه غواړم له عاجزي او سستي څخه، او همدارنګه په تا پناه غواړم له بخله، له بېزړهتوبه، د قرض له غلبې او د خلکو له قهره. ابو امامه وایي چې ما د همدې دعا په ویلو شروع وکړه نو الله رب العزت زما غمونه هم ختم کړل او قرض مې هم ادا شو. نو که غواړې چې د مصیبتونو خلاص شي، له غمونو خلاص شي او هغه قرض چې ستا په اوږو باندې بوج پروت دی، راشه د رسول الله دا نصیحت واوره او سهار او ماښام د الله د اوامرو تابعداري هم کوه او دا دعا ولوله. الله رب العزت به دې مشکلات درته حل کړي. الله دې زموږ مشکلات، زموږ قرضونه او د ټولو مسلمانانو قرضونه په خپل فضل او رحم او کرم سره خلاص کړي. که تاسو غواړئ چې قرضونه م ادا شي او ستاسو په رزق کې الله رب العزت فراخوالی راولي، نو تاسو دا دعا لولئ. هغه دعا اوس رسول اکرم صلی الله علیه وسلم موږ ته بیانوي. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه ما ته راغی او ویلې چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یوه دعا اورېدلې ده چې رسول اکرم ما ته راښودلې ده. حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي ما ویلې چې زما پلاره هغه کومه دعا ده؟ حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه ویل دا دعا عیسی علیه السلام خپلو ملګرو ته ورښولې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دعا په اړه ویلي که په تاسو کې پر چا د غره په اندازه باندې پور وي او الله رب العزت ته دا دعا وکړي نو الله رب العزت به قرض ادا کړي. او هغه دعا دا ده اللهم فارج الهم کاشف الغم مجیب دعوة المضطرین رحمان الدنیا والآخرة ورحیمهما انت ترحمني فارحمني برحمة تغنیني بها عن رحمة من سواک. ای الله ای د غمونو لرې کوونکیه، ای د مجبورو دعا قبلونکیه، ای د دنیا او د آخرت رحمان و رحیمه، پر ما رحم وکړې، ته رحمت کوونکی یې، پر ما داسې رحم وکړې چې د نورو له رحمته مې بې پروا کړې. ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه وایي چې ما به تل د الله رب العزت په دربار کې دا دعا کوله نو الله رب العزت ما ته داسې ګټه راورسوله چې الله رب العزت زما ټول قرضونه ادا کړل. مخکې د قرض ادا کولو لپاره ما تاسو ته نورې دعاګانې درښولې وې، نو که تاسو هغه کولی شئ او که دا کولی شئ چې ډېر په اخلاص او په صداقت سره دا دعا وکړئ انشاءالله الله رب العزت به د تکلیفونو او د قرضونو نه تاسو خلاص کړي.